Now the was manga ورقي جو دير شيء information تبقى عبيد بتمنى زمانجا medical information عبيد زمانجا financial information دي banking information دي فعليك زمانجا دي سينور critical information دي زمانجا شنا artificial intelligence دي سينور شيء تي آغا computer سوچ كي أو computer بيا reply دي تك یو دسی قسم سافټویر دی نن سبا راوتلی چې هغه ته یو کس مخ راغلی او بل ته راغلی او هغه دسی اوریجنل روغ دی چې هغه دومره critical دی او بل دومره اوریجنل دی چې هغه mis information کم دی غلط نیوز ټول information چې کم دی سایبر کریمینل خبا قاعده راغونډي او دا غي په ترو باندې زمونږ یو آیډنټیټي راغی او هغه آیډنټیټي چې دا هغه انلاین بیا استعمالي او زمونږ فاینانشلی هیلپ وایز او نور دسی پرسنلی نقصانات چې کوم دي هغه مونږ راشي. السلام علیکم، زه فواد باچا. دسی وخت چې ټیکنالوژي کله هم رااله نو هغې ته ویل کېدو انټرنیټ بومینګ او دسی یو خلک په منډې وهلې چې ځان رجسټر کړي او ځان ورسوي چې خپل انفارمیشن څومره دي هغه آنلاین سټور کړي، ځکه چې هغه ټایم کې موږ ته دا پته نه لګېده چې آنلاین انفارمیشن نه خطره څومره وي او په اصل کې نوم نو یا ایمیل نو، خو most importantly دا غو ډیټا برث دی، د هاوس ایډرس او داسې نور کریټیکل انفارمیشن زو چې هغه به یې اپلوډ کړو او دا پته نه وه. نو په هغه ټایم کې په 1990 نه والا تر 2007 نه پورې زمونږ د سیکیورټي دومره فوکس نه و پبلک او په اصل کې دا کار و ځکه چې سیکیورټي زموږ په مایند کې دومره نه وه، خو کله چې دا ټیکنالوژي یو حد ته راورسېده نو د هغې ته لاسه موږ ته سلولي پته ولګېده چې سیکیورټي ډېره زیاته اهم ترینه ده. دا هغه ټایم و چې په دې کې د انټرنیټ دور شروع شو او ډېرې کمپنیانې دي تاسو وینئ چې هغو چا پیژندل نو خو د هغو نوم داسې مخې ته راووتو او دا فرسټ ګوره د فیډکس دا کوم ویبسایټ چې دي ډېرې بیسکس باندې به وګورئ خلکو بس دا انفارمیشن بره ورخېږي. بل ګیټ هم ډېر مخکې شو په هغې ټایم کې او مطلب دا دی چې دا سکوپ رو سیواتېدو د دې انټرنیټ او ډېر په بیسک باندې روغ و، داسې هم نه و څنګه چې د نننی دور دی، خو هغه پخواني وخت کې دومره انفارمیشن موږ ور وخېژول چې هغې له لاسه نن سبا انټرنیټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات غټ یو مطلب د جاینټ انفارمیشن په هغې پراته دي. دا ویسټ میچ یو ویبسایټ او په دې کې به خلکو کوېشنیر کولي، خلکو به کوېشن کوو انسر به ورته راته، دا یو ډېر بیسکس و. په دې وخت کې هغه فیسبوک هم شروع وشو. فیسبوک چې دی خلکو نومونه پېژندو، په هغې کې 15,000 خلک وو، بیا 1,00,000 ته خلک راورسېدو او هغه د مای سپیس نه وروسته راغلی او فیسبوک هم داسې بیسکس روغ و چې هغه موږ ته دومره پته نه وه. نن سبا چې کوم فیسبوک دی په هغې کې فیشل ریکګنیشن یا داسې نور ټیکنالوژي یوز کړې ده، ارټیفیشل انټیلیجنس دومره ټیکنالوژي پکې یوز کړې چې هغه ډېر زیات په ایډوانس کې را روان دی. نو هغه نقصان هم خلکو ته ډېر رسوي او فایده هم ډېر خلکو ته رسوي. ډیپینډ دی چې خلک یې په کوم طریقه باندې استعمالوي. A new warning tonight about the scope of a massive cyber attack. Already believed to be the largest cyber attack on our government. America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyber attack on U.S. government agencies. A so-called supply chain attack against SolarWinds, a company that specialized in network tools, gave hackers access to potentially thousands of targets. The SolarWinds hack was and really continues to be one of the biggest espionage campaigns recently discovered. The truth is this: the Trump administration failed to prioritize cybersecurity. Microsoft, Google, and other U.S. government entities were compromised by the intrusion. Hackers were able to compromise the Department of Justice and the Nuclear Weapons Agency, among others. Advanced attack. The 1990 نه والا تر 2021 پورې زمونږ یو ټایملاین راښکلی دی په مالویر په باره کې. د مالویر جنریشنز موږ ګورو او
هغه malware generations دا دي چې هغه هر یو 10 years کې malware چې کوم دی هغه کمپیوټر کې اډاپټ کیږي او دا غي سره هغه نور هم دسی ایڈوانس کیږي چې دا غیر لپاره بیا منګه ټیکنیک ډیفنس ټیکنیک دسی چې هغه منګه امپلیمنٹ کوو malware یو پروګرام دی هغه کمپیوټر ته راشي او هغه بیا اټومیټیکلی چې دینو فایلونه چې کمی هغه انکریپټ کی مطلب تاسو کار یو باسي باغی کې بیا د یو تقریبا تاسو ته یو وینډو غونډه کې راشي هغه تاسو ته وایي چې بیت کوین په کرپټو کرنسی په تر باندې باغی کې پیسې وردن نه کوي چې کله څنګه پیسې وردن نه کوي نو هغه تاسو لکی درکې یا اټومیټیکلی هغه فایل نه چې هغه ډیکریپټ کی انټرنیټ په تر باندې دا سایبر کریمینل دا ډیر زیات استعمالي وس پتا سوای چې یار دا کم زنه د malware ګوره زمونږ سره ډیر شی د حکومت ایجنسیانې دي چې هغه په دې یو سافټویر استعمالولې د بل ملک لپاره چې د بل ملک سره مطلب یا جنگ وکړو یا دا غونه انفارمیشن مونږه ایکسپلټریټ کو مطلب دا چې انفارمیشن مونږه دا غونه راو باسو دا غونه دا سافټویر ورګ شوي کله چې دا غونه هم دا سافټویر ورګ شوي ناغه چاله لاړې پلاس Cyber attack gone awry. Remember the WannaCry ransomware cyber attacks that hit back in 2017? Turns out those hackers used tools that were lifted from the NSA by the Chinese when the NSA was trying to attack Chinese systems. This emerging from a new Symantec report who says Chinese intelligence agents captured the tools and made tweaks to them before passing the technology along. دا کم هیکرز چې دي دا سایبر کریمینل چې کم دي د دی په لاس کې دا سافټویر چې دي ډیر لرالي نو هغه وسې چې کوي دا ګوره ایڈوانس های ټیکنیک سافټویر دي چې دا وست هغه عوامو باندې استعمالي او عوام چې کم دي انفورچونټلی د بس بدقسمتۍ خبره ده چې هغه سره خو د ډیفنس سیستم نه اخو ډيري پیسې غواړي چې دا غیره په ډیفنس وکړي او عوامي چلو کې هغه malware چې کم دی هغه راشي او د عوامو انفارمیشن چې کم دی هغه پټ کی یا د انفارمیشن چې په کمپیوټر کې کم دی هغه ختم کی خرابي کی او هغه عوام چې کم دی هغه د ډیر زیات یو قسم ډسرپشن پیدا کی په سوسایټي کې په 1980 کې فرست جنریشن وایرس یو هغه صرف فوکس دا و چې کمپیوټر به خرابولې سټینډ الون ماشين چې د کوم وي دا غیره لپاره بیا کمپنیانو چې کم دی هغه انټي وایرس سافټویر چې دی هغه راخلي او اډاپټ کړي بیا په 1990 کې سیکنډ جنریشن وایرس هغه وایرس چې هغه په انټرنیټ باندې رالو او انټرنیټ باندې ډېر شي بزنسونو چې خراب کړو نو هغه لپاره کمپنیانو چې کومې دي هغه فایروالي اډاپټ کړي فایروالي راخلي چې ځان بچ کړي په 2000 کې تھرد جنریشن وایرس چې هغه نور هم ایڈوانس شو په اپلیکیشن کې به vulnerability کته او ویکنس په کتل او هغه ویکنس په راخل او بیا به هغه بزنس ته نقصان رسول هغه لپاره بیا ارګنایزیشن چې کوم دی هغه آی پی ایس راخو انټروژن پریونشن سیستم بیا په 2010 کې فورث جنریشن وایرس یو هغه بل لیول ته وختل هغه بیا به یو رینسم یا malware راغی هغه په کمپیوټر کې دنه ګرځېدو ریپلیکیټ کېدو بعد یو کمپیوټر نه بل ته بل نه بل ته نو چلو شو هغه شان دی بیا موږ یو سینډ باکسینګ پروډکټس چې کوم دی هغه malware لپاره موږ انوینټډ کړو چې دا malware چې کوم دی موږ د prevent 2021 fifth generation virus this is your sophisticated virus the multi-vector mega attacks کوي په large scale باندې په ډیر بزنسونو باندې په یو ټیم باندې اٹیک کوي څنګه چې WannaCry او هغه دومره نقصان رسوي ځکه چې دغه ټولز تاسو مخې ته وکتل چې هغه د ایجنسیانو نه لیک شوي دي هغه اوس په پبلک باندې استعمالیږي انفورچونټلی تاسو دلته ګورئ چې malware attacks چې کوم دي په بره روان دي او ډیټا بریجز چې دي په مخ باندې کیږي د دې څخه کمې موږ ته نه ښکاري او دا به نور هم داسې په بره باندې روان وي
کلاود ته وس منګه ورخیجو ډیر شی انفارمیشن چې په هغې کې دننه زمونږه د میډیکل انفارمیشن دی، په هغې کې زمونږه فاینانشل انفارمیشن دی، بینکنګ انفارمیشن دی، په هغې کې زمونږه داسې نور کریټیکل انفارمیشنز دي، زمونږه شناختي کارت یې شوې، زمونږه پاسپورټ نمبر یې شوې، زمونږه پاسپورټ کاپیان یې شوې، زمونږه داسې نور کیسونه یا داسې کریټیکل انفارمیشن دي چې هغه ټول مونږه په کلاود کې سټور کوو. کلاود څه دی؟ خو د بل چا یو کمپیوټر دی. اوس دا ډینجرس دی چې مونږ ته پته نه لګي د بل چا دا کمپیوټر چې دی دا څومره سیکیور دی یا په کوم ځای کې پروت دی. زموږ خو اکسس هغې ته نشته. تاسو پالیسي ټرمز وګورئ نو هغه ډېر زیات یو ګران کار دی، نو د هغې د لاسه او پالیسي زموږ سره نشته، خو زموږ اکسس به د زموږ نشته، خو موږ هغه پالیسي ریډ کوو، موږ وایو بس دغه انفارمیشن دی تاسو سیو کړئ او موږ به تاسو له منتلي تقریبا چې لږې پیسې درکوو. زموږ هغه هیډک چې کوم دی، سر درد چې کوم دی، هغه تاسو زموږ نه واخیستو. ډېره مهرباني. خو دا سوچ موږ نه کوو چې نیشن وایډ هیکر چې کوم دی هغه ښه باقاعده برقراره ګرځي، هغه په دې کمپنیانو باندې اټیک کوي. سولر وینډ انسیډنټس وشو. سولر وینډ انسیډنټس کې دا و چې هغه مالویر راغی کمپیوټرو ته او هغه کمپیوټر یې انفیکټډ کړی، خراب یې کړی، او هغه کمپیوټر چې دی ډېر شی سروسې چې دی هغه ډېر شی کمپنیانې استعمالوي، او هغه کمپنیانې چې دي نو هغه کمپنیانې هم افیکټډ شوي انډایرکټلی. نو دغه شانتې د دې مالویرو دا سیستم ډېر زیات مطلب دا دی چې خراب دی، او دا چې کله هم په کلاود کې راشي او کلاود چې دی د افیکټډ کی کلاود چې کله هم زما یاد شي 10 کاله به نه کېږي چې کلاود راووته نو خلکو وایي او کلاود راغی. دا کلاود هغه دی چې ښکارېده چې بس یو اسمان ته موږ دا ډیټا ورغورځارو او اسمان کې ورکېږي. په اصل کې هغه ډیټا چې کومه ده هغه موږ د خپل ارګنایزیشن نه واخیسته او بل ارګنایزیشن له یې ورکړه. اوس په تاسو وایي چې کلاود څه ته وایي؟ کلاود چې دی هغه یو قسم کمپیوټر دی، او هغه کمپیوټر چې دی هغه غټي کمپنیانې شوې لکه ګوګل شو، مایکروسافټ شو، امازان شو، ډېرې نورې هم غټي کمپنیانې دي چې هغه دا سروس پرووایډ کوي. کله اوس مخکې به موږ کمپیوټر په ارګنایزیشن کې کېښودې نو هغه په ارګنایزیشن کې چې به دا کمپیوټر وي هغه بجلی راښوده، هغې لپاره به ایر کنډیشن پکار وي، د هغې لپاره به هیومیډیفایر پکار وي، د هغې لپاره به ډېر شیزونه داسې پکار وي چې موږ دا ډیټا دا کمپیوټر چې کومې دي چې دا مطلب کول ډاون او خراب نه شي، چې زموږ ډیټا خراب نه شي. نو د هغې د لاسه د هغې مینټننس چې به و هغه به د حد نه سیوا و. نو دغه شانتې دا کمپنیانې چې کومې دي خپل یو سروس راوخپو او خلکو ته یې وینا وکړه وایي کلاود دی. مطلب دا دی چې تاسو به زمونږ یو ایجنټ به یو سافټویر به یا به تاسو په خپل کمپیوټر کې انسټال کړئ او کومه ډیټا چې دا هغه به زمونږ هغې ډیټابیس ته راځي او په دې ډیټابیس کې به هغه ډیټا سټوري او هغه ډیټا چې دا هغه تاسو کله پکاري هم موږ به یې درکوو. او مطلب دا دی چې تاسو موږ له صرف منتلي یو قسم پیسې راکوئ او دومره ضرورت نشته چې تاسو خپل زیات ضرورت نشته، خو بس موږ له صرف د هغې منتلي پیسې راکوئ. اوس زموږ سره یو دی ارټیفیشل انټیلیجنس AI چې ورته ویلی کېږي، د هغې په ترو باندې زموږ دا ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي دا رغېږي. بل سایبر کریمینل چې کوم دی هغه هم ارټیفیشل انټیلیجنس سافټویر چې کوم دی هغه استعمالوي د افینسیو په تور باندې، او زموږ سره چې کوم سیکیورټي پروفیشنل دی هغه استعمالوي د ډیفنس په تور باندې. نو په منځ کې د ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی نو دا یو افینس راځي یو ډیفنس راځي، مطلب دا یو ډاکو دی یو پولیس دی، دا ټول ټیکنیکس استعمالوي او د دې ټیکنیکو په تور باندې د ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی دا ډېر زیات مطلب دا چې نور هم سټرانګ کېږي. خو موږ ریالایز کوو نو ځکه چې دواړه سیټ ته هغه یو لرنینګ کوي، دا داسې یو مشین لینګویج دی، داسې یو کوډ دی، الګوریدمز په دې کې استعمال شوي دي، الګوریدم دی په اصل کې چې ارټیفیشل انټیلیجنس داسې یو قسم تاسو چې هغې کې ډېر شی قسمونه راځي، خو یو قسم دا یي چې هغه سوچ کوي،
د دماغ په شان کې شی غونډه کې دي نو چې کله هم یو شی ورته موږ ووایو چې دا پلانکې کار داسې وکړي اوس فار ایگزامپل د ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي را روانې په دې کې تاسو وګورئ نو هغه ارټیفیشل انټیلیجنس چې دی هغه باقاعده هغې سترګو باندې فوکس وکړي چې دا موومنټ کوي موشن کې وي خوله او لاس دا ټول ښه باقاعده دا کوډ چې دی الګوریدم دا په دې باندې فوکس وکړي د دې په تھرو باندې هغه باقاعده صحیح انالیسس وکړي او صحیح ډیسیژن وکړي خلکو ته واپس لاړ شي نو هغې کمپیوټر له واپس دغه جواب ورکړي نو کمپیوټر چې دی د هغې نه میسج چې دی هغه ایګزیکیوټ کړي نو هغه بهر ته وځي اوس په نان ټیکنیکل کې هغه خبره تاسو ته وکړم اوس دې شی تاسو چې یو خبره چا ته وکړئ هغه کس تاسو له جواب درکړي نو کس چې دی هغه خبره تاسو ته وکړئ ستا نوم څه دی هغه کس وایي زما نوم پلانکې دی نو خبره هغې کس غوږ ته لاړ شي غوږ یې واوري د هغه په دماغو کې پروسس شي د هغې دماغو نه هغه خبره چې ده واپس بیا د خولې ته راشي او خولې تاسو ته ووایي چې زما نوم پلانکې دی دغه شان دا ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دي دا یو کوډ وي دغه شان دا کوډ چې د پروسس نه لاړ شي هغې پروسس د دننه لاړ شي چې دا پلانکې ماته ووایي هغه خپله ډیټابیس کې دننه چې کوم کوډز یا څه نور پراته وي هغه سره زر په ملي سیکنډو کې وګوري هغه جواب چې دی هغه راوباسي هغې بل کس ته هغه جواب چې دی هغه پیش کړي دغه شانتې دا اوس ښه باقاعده د سایبر کریمینل چې کوم دي دا یې استعمالوي او د دې په تھرو باندې اټیکس کوي او داسې خراب اټیکس دي چې هغه مطلب دا دی ښه باقاعده د هغې علاج هم زموږ سره وس نه ډیپ فیک ویډیو چې کومې دي هغه نن سبا سایبر کریمینل او یا څوک دشمنان دي هغوی په داسې طریقه باندې استعمالوي چې د خلکو بېعزتي کوي یا د هغو هغه فټو هغه راوالي او پورنوګرافیک ته یا داسې یو بل څه شي ته یې ور واچوي چې هغه د کس د انسان یو بېعزتي وکړي ډیپ ویډیو رغیږي څنګه دا یو قسم کمپیوټر پروګرامینګ دی چلیږي د ارټیفیشل انټیلیجنس په تھرو باندې پټوان چې دي دا د مختلف ځایونو نه راغونډ کړي دا ایمیجز چې دي هغه بیا د دې کیریکټر د فیس ته وراشي او هغه بل د فټوانو هغه کم فیس چې دی هغه د ارټیفیشل انټیلیجنس کیریکټر ته ور واچوي او د هغې په تھرو باندې بیا دا انیمیشن چې کوم دي د کمپیوټر باندې ایګزیکیوټ شي او دا د کس خوله پوزه سترګې کومې چې ړغېږي ښه باقاعده په داسې طریقه باندې ړغوي سړی به وایي چې دا د رښتیا دي او په اصل کې د رښتیا نه یې هغه ټول کمپیوټرایز میډ دي بل داسې چې پټو ته بل کس راوالي هغه مخ ته ولګوي خو خوله یا خبرې چې څوک کوي یا ړغوي نو هغه نور بل څوک کولی شي هغه دې د پټو دا کس نه نو په اصل کې دا پټو راغی دا د کیریکټر د فیس ته ور واچولی شو او نو د هغې په تھرو باندې بیا هغه ویډیو چې ایکسپورټ کړي خلک بیا دا سوچ کوي چې دا ویډیو چې دا پټو دا کس دی خو په اصل کې دا د پټو دا کس نه دا په کمپیوټر باندې ډیزاین شوی دی اوس دا ویډیو چې تاسو کومه ګورئ دا د اوباما ویډیو ده اوباما په اصل کې دا سپیچ ورکړی په ټي وي باندې په نیشنل ټي وي باندې خلکو ته یې ایډرس کوو however دا ویډیو چې کومه ده د دې د خوله او سترګې چې کومې ړغېږي دا په اصل کې جارډن پیل یو د امریکي کمیډین او اکټر دی This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. اکټر چې کوم دی هغه دا خبرې کوي او د دې اوباما ته په ډیپ فیک ویډیو په تھرو باندې د هغه مخ هغه کم انیمیشن چې کوم کیږي هغه چې سنسینګ کوي هغه ټول په دې ډیپ فیک ویډیو په تھرو باندې د مخ ته راچولی شوي دي او د دې په تھرو باندې دا اوباما چې دی نو هغه پریزنټ کیږي خو که تاسو خیال وکړئ دا ډېر زیات نقصان رسوي که دی اوس بل څوک راشي او هغه د دې پریزیډنټ په تھرو باندې خبرې وکړي او دا ویډیو ماډیفای کړي په سوسایټي کې انفارچونیټلی زموږ خلک هم داسې دی چې ډېر شی خلک دی او په دې نه پوهېږي نو هغه خو ویډیو ګوري هغه وایي بس دا اوباما دا خبره داسې وکړه خو داسې نه کیږي په اصل کې دا ډیپ فیک ویډیو ټیکنالوجي دا یو ارټیفیشل تھرو باندې استعمالیږي تاسو ته مخکې دا ایکسپلینیشن ما وکړو د هغې په تھرو باندې دا خبرې چې دی دا جنریټ کیږي دا ته یو کس د
پرمیشن نه علاوه اجازت نه بغیر دا کار کول چې دی دا ډېر زیات نقصان رسوي او په اصل کې نقصان رسوي پرایویسي ته. په دې باندې هم اوس حکومتونه لګیا دي کاری راښکړی دی چې په دې باندې ریګولیشن اپلای کړي. بغیر د ریګولیشن نه دا نه کېږي ځکه چې دا زیات نقصان رسوي انډیویجول ته او حکومتونو ته او کمیونټي ته. په دې په تھرو باندې پراپیګنډاز ویډیو چې دي هغه هم سایبر کریمینلز رغولی شي او یا کریمینلز چې کوم دي نو هغه بیا داسې چې هغه د کمیونټي خلاف رغولی شي، هغه د نورو خلکو خلاف رغولی شي. او دا اوس یو سیاست کې یو حکومت کې یو کس دی د هغه په ټول راوالي او د بل یو کس مخ ته ورواچي او هغه بل کس چې دی هغه داسې یو غلط کار کوي یا داسې یو کار کوي چې هغه د هغه ریپیوټیشن ته ډېر زیات نقصان رسوي. نو دا ټول چې دی دا په دې ډیپ فیک ویډیو په تھرو باندې کېږي او په دې نه مطلب دا دی چې دا شی نن ډېر زیات اهم شی دی. نن اهم شی دی انټرنیټ باندې هر نمونه فکچر چې دی موږ اپلوډ کوو، هر نمونه سایډ موږ خپل اپلوډ کړی دی او په اصل کې کریمینل چې کوم دی هغه دا ګیدرینګ کوي، دا کلیکټ کوي زموږ ډیټا او د دې په ډیټا په تھرو باندې زموږ یو قسم خپل پرسونا زموږ یو کیریکټر راغی او هغه کیریکټر خلکو ته بیا داسې ښکاري چې دا په اصل کې دا یو کس فواد باچا دی، دا لګیا دی دا خبرې کوي، خو په اصل کې دا زه نه یم، دا بل څوک هغه د بیک نه لګیا وي او څه چې وایي نو هغه وایي زما بېعزتي کوي، زما نقصان رسوي. نو دغه شانتي دا ډیپ فیک ویډیو چې دی دا نن سبا ډېر یو اهم او ډېر یو خراب او ډېر یو ډینجرس میتھډ دی انفورچونیټلی چې خلک یې آنلاین استعمالوي. ټیکنالوژي زموږ د خلکو ډیره په سوچ کې نه وه، خو خیر چې کله هم ټیکنالوژي دا وخت راغی نو ډېر شی خلک داسې وو چې ډېر شی مطلب ډېر خلک داسې وو چې هغو به خپل انفارمیشن آنلاین ورکول. بل دا ده چې نن سبا هم زمونږ خلک چې کوم دي په اصل کې پښتانه هغو ته هم دا پته نه لګي چې دا انفارمیشن موږ آنلاین شیر کوو، سپیشلی د شناختی کارت نمبر شو یا شناختی کارت شو. ډېر شی خلک دي چې هغه موږ ویلو په فیسبوک باندې یا داسې نور انفارمیشن ورکوي او اکثر د شناختی کارت نمبر یا شناختی کارت له پټو باسي او خلکو سره آنلاین شیر کړي. نو هغه چېرته ځي خو هغه مطلب دا دی چې دغه کریمینل چې څوک دي دا انفارمیشن راغستی شي او د هغې په تھرو باندې سیم کارت راغولی شي یا داسې نور انفارمیشن دي چې هغه آیډنټیټي تیف کولی شي. او فنګر پرنټ چې دی هغه ډېر زیات اسان دی. نو هغې په تھرو باندې مطلب دا دی چې موږ له پکار هم دا دي چې د انفارمیشن سیکیورټي موږ ډېره زیاته سیریس والو ځکه چې انفارمیشن سیکیورټي نن سبا زمونږ فنډامنټل ده، زمونږ لایف سیکیورټي ده. نو انفارمیشن چې دی نن سبا هر شی آنلاین کیږي. که تاسو خیال وکړئ دکانونه دي، که هغه مالونه دي، که هغه موټر رجسټري دي، مطلب دا دی چې نادره شوه یا داسې نور غټ غټ ارګنایزیشن دي، ایجنسیانې دي چې هغه د پاسپورټ یا شناختی کارت د هغې لپاره اوس هغو آنلاین یو سیسټم خپل راغی. د دې لپاره موږ له پکار دا دی چې موږ پوهه کړو ځان چې انفارمیشن سیکیورټي څه ته وایي او موږ انفارمیشن له سیکیورټي څنګه وکړو. نو دا ډېر زیات یو لازمي غونډه کې ټاپک دی. د دې ټولو مطلب هم دا دی چې موږ خپل سیکیورټي په خپل لاس کې والو
او د خپلې انفارمیشن حفاظت موږ په خپله وکړو. هغه څنګه؟ هغه داسې چې کم انفارمیشن موږ باره خېجو د هغې تپوس وکړو چې دا انفارمیشن کم ځای ته ځي او دی په کم ترو باندې دا کمپنیانې استعمالوي. اصل کې نوم ایمیل هم ډېر امپورټنټ دی، خو زما مین مقصد چې کوم دی هغه ډیټا برث شو، ستاسو هاوس ایډرس، ډیټا برث یا ستاسو ګمګاړی دی د هغې لایسنس پلیټ شو، دا ټول انفارمیشن چې قطره چې دا راغونډ کوي نو د هغې نه دنیا شی انفارمیشن رغېږي او هغې نه یو قسم آیډنټیټي رغېږي او هغې آیډنټیټي ټپ باندې ستاسو ډېر زیات نقصان کولی شي. بل خلک به وایي چې یاره زما داسې څه انفارمیشن دی چې هغه زه پټ کړمه چې په هغې باندې به ما ته څه داسې نقصان وشي. ستاسو کېدای شي ټایم خراب شي، داسې یو وخت راشي چې تاسو په یو کریټیکل ډیسیژن کې یا یو پلین رغوئ یا یو داسې کار کوئ چې په هغې کې حکومت سبا ورځې تاسو انوالو کوئ یا داسې یو قسم لا فولي یو کار کوئ او هغې کې ډاکومنټ ضرورت وي او هغه ډاکومنټ تاسو راوړئ او بل کس راشي وایي چې یاره تا خو په وخت ورځو کې دا کار کړی دی، نو هغه تاسو به نه یې کړی، هغه بل یو آیډنټیټي تپ چې دی هغه به راغلی کېدای شي هغه ستاسو په نوم باندې لون نه اخیستی، قرضې راغستي د بینک نه یا د بل چا نه، ستاسو انفارمیشن یوز کړي. سبا ورځې به کس راشي او ته پته ولګي چې آیډنټیټي تپ خبره شي ده، خو هغه به ستاسو ټایم چې کم دی هغه د حد نه سیوا به خراب کړي. کېدای شي ستاسو هفته، میاشت، 2-3 کال یا یو 2-3 کاله ستاسو دغه شانتې تاسو منډه تړله وایي یو ځای نه بل ځای ته ځئ چې خدای پاکه دا انفارمیشن زموږ ختم بهر ته تللی دي او دغه شانتې دا قرضه زما په نوم باندې راغستی شوي ده او دا خو زه نه وم، ځکه چې نن سبا هر یو شی آنلاین دی. لون نه اپلای کوئ هم آنلاین دی، که اکاونټ یې رغوئ هم آنلاین دي او که انفارمیشن مطلب که تاسو آیډنټیټي خپله رغوئ، لایسنس شو یا شناختی کارت شو یا داسې پاسپورټ شوي، هر شی که تاسو کوئ موستلی هغه آنلاین دی. آنلاین د دې لپاره راوښتې دي چې هغه موږ ته اسانۍ پیدا کړي.